د دې ترڅنګ موږ یو بل په لالپوره کې هم یو پنډغالي ته ترتیب جوړ کړی دی چې هر شی منظم دي او دلته چې که چیرې مهاجرین زیات شول بیا موږ هغه ته دوی نقل کوو. اوس په دې کې پوره ځای لرو، خیمې لرو، سهولتونه لرو. نوموړی زیاتوي چې د چوپړتیاو غوره او ژر ترسروي په موخه راستنېدونکو ته په عمري پنډغالي کې د ټولو کمیټو یو واحد کمپلکس هم جوړوي. په دغه ځای کې اوس د ملي پراختیا شرکت د خوا نه یو کمپلکس راغلی دی چې تیار جوړ دی. صرف غواړو چې دلته یې نصب کړو د مهاجرینو د کارونو د پرمختګ دپاره چې سهولتونه جوړ شي. هاخوا راستانه شوي کډوال د کار ستایي او پر وخت د دوی غوښتنو ته رسېدنې له کبله مسؤلینو څخه خوښ دي. بار خو بیا هغه ډېر لرې ځای نه دی هلته به پکې ځې. اوس یو کیمپ دلته دی، یو به هغه آخر سر ته ځې. صحیح ده، که دلته چې ته دغه کې نو دا خو بیا ډېر سهولت دی. ډېر سهولت دی، خو یو ځای به شي هغه ځای نه دې ځای نه دې ځای نه به خلاص شي، خو یو ځای کې به یې ونه دفتر ته بل دفتر ته ورته به ورسي. په یو ورځ کې د کار خلاصېږي، نه په 3 ورځو کې خلاصېږي، نه دغه ورځ په یو ورځ کې خلاصېږي. د ننګرهار ترڅنګ پکتیا، پکتیکا، خوست، هرات او کندهار کې د راستنېدونکو هیوادوالو لپاره لنډمهالي پنډغالي جوړ دي، خو مسؤلین وایي بېلابېلو ولایتونو کې به ورته ډېر ژر دایمي پنډغالي هم جوړ کړي.